علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو نوی ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په بونیر کې دوستانو د جایداد په تنازع باندې تر خپل وراره ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو وراره یې ولې قتل کړو؟ اخر کومه ګناه یې کړې وه چې وراره یې قتل کړو؟ دوستانو که چېرې تاسو د ځان د مکمل معلومات نه خبرول غواړئ او د حقیقت نه ځان خبرول غواړئ، نو دوستانو زموږ دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې تاسو د مکمل معلومات نه خبر شئ چې تر ظالم ولې خپل وراره قتل کړو. دوستانو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي. دې سره د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. دوستانو ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د ثوابۍ سره دوستانو بونیر سره تعلق لرونکی تر ظالم راپاڅېدل او خپل وراره یې ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو د جایداد په تنازع باندې خپل وراره قتل کړو او د دې وراره یې نور وروڼه نه و. دوستانو پلار یې وفات شوی و او تره ورته ویل چې دا جایداد به ټول ماته راکوي او د تا د دې کې هیڅ قسمه حصه نشته. دوستانو وراره ورسره داسې نه منله، نو د دې وجې باندې تره ظالم راپاڅېدل او خپل ځوان وراره یې د جایداد دپاره قتل کړو. یقینا چې ډېر غټ ظلم او زیاتی یې کړی دی. حالانکې د ده نورې خویندې خو وي خو د ده هلک نور وروڼه نه و. نو د دې وجې نه دوستانو تره ظالم راپاڅېدل چې ما ته به د ټول د ورارو او د رور خپل جایداد پاتې شي او زما جایداد به ډېر زیات شي. دوستانو که موږ سوچ وکړو ډېر غټ ظلم او زیاتی یې کړی دی، ځکه چې د جایداد خو د هر چا نه پاتې کېږي، ځکه چې دا دنیا فاني دی. دوستانو خو د دومره غټ ظلم وکړو چې خپل وراره د ګل په شانتې وراره یې قتل کړو. دوستانو که چېرې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.